بدخشان کې په خوارزواکي اخته شپږ ماشومان ورسوي دي. د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤلین ویلي چې روان مریض کال په دغه ولایت کې په خوارزواکي اخته شپږ ماشومان ورسوي دي. د روغتون مسؤلین وایي چې په تیر 15 میاشتو کې دغه روغتون کې له 15 کلونو کم عمره د نږدې 2900 ناروغانو ماشومان لړلي څه د پاسه 350 زیات ماشومان په خوارزواکي اخته شوي دي. د بدخشان د ولایتي روغتون د معلوماتو مسؤل عبدالمالک روفي رسنیو ته ویلي چې له 15 کلونو کم عمره 2499 ناروغان بستر شوي وو چې له ډلې 315 ماشومان په خوارزواکي اخته وو چې له ډلې 14 مړه شوي دي. په یاد ولایت کې یو شمېر ناروغ لرونکي په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو لامل بېوزلي، ناچاري او ناسالمه تغذیه ګڼي. دوی له سرپرست حکومت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وکړي. د نیمروز ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې دغه ولایت له ښار او بېلابېلو ولسوالیو څخه 144 کسان راټول او د درملنې په موخه یې زربستروز روغتون ته استولي دي. د معلومات له مخې تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې په نشي توکو د لسګونو اخته کسانو درملنه شوې او بیا وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د سرپرست حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وزیر د ازبکستان هیواد له شمیر پانګوالو سره کتلې دي. په دې کتنه کې د ازبکستان پانګوال ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د سیم کارتونو د واردولو او د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. بلخوا سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې د افغانستان سرپرست حکومت د قوانینو او مقرراتو له مخې له ټولو بهرنیو پانګوالو سره قانوني همکارۍ ته ژمن دی. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې برتانوي روزونکي له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې برتانوي روزونکي اشلي ویسټوډ له خپلې دندې استعفا کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیو ته ویلي اشلي ویسټوډ افغانستان کې د بانکي ننګونو د بودیجې نشتوالي او د نوموړي د 100 میاشتو حقوقو د نه ورکولو له امله د خپلې دندې لاس په سر شوی دی. اشلي ویسټوډ د افغانستان لوبډلې له روزنې تر استعفا وروسته سم د لاسه د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره قرارداد کړی دی. پر اوکراین د روسیې هوایي او توغندیز بریدونه لږ تر لږه 9 کسان پکښې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې په پرونی هوایي او توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. زیاته مرګ ژوبله د اوکراین په دونیتسک سیمه کې رامنځته شوې ده. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو پکې له 100 میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د پروکوپسک خواته عملیات وغځوي. د روسیې په پرونی بریدونو کې 14 کورونه او 2 د استوګنې لوړې ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. بل لور ته د اوکراین لخوا د روسیې په روستونو فشار د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د تیلو یوه ډیپو سوځېدلې ده.